تاسو مشران کشران ټول هم چې دغه قصه شروع کړې د تر ټیک ټاک پورې یو 15 نفر راټول یې موږ خراسان غواړو. خو خراسان چیرته غواړي؟ د ما پر خاورې باندې زه خراسان غواړم. ګورئ پاک او ستره خبره درته کومه، ښه واوره. دا جغرافیه چې دی دا د افغانانو دی او پر دې خاورې باندې چې ته خراسان غواړي یاد یې وساته چې دا ارمان دی د ټیک ټاک نه اخواته یو سلنه هم امکان نه لري. دا د ټیک ټاک کیسې دي او په میډیا باندې مو دغه به بولالې شروع کړي دي. خراسان غواړم چیرته؟ بس په هوا کې. وروره ګوله چیرته تاسو ګورئ د خراسان دولتونه جوړ کړي دي په انګلستان کې، هغه هم په ټیک ټاک کې. په ځان پورې ملنډې وهئ. دغلته دا نور قومونه پراته دي. تاسو تر اوسه پورې د نور قومونو دغه کیسې اورېدلې دي؟ یو 15 تنه متعصبه راټول سوي په پښتون سره تاسو وران، د هزاره سره تاسو وران. دغه 15 ورځې وړاندې دغه د هزاره قوم سره د تاسو څومره ډیرې ستونزې راوتلې. گوری امان هزاره من میخوام یک چند صحبت داشته باشم. ببینین من همراه خودت به حیث یک افغان که در اون سرزمین همراه خودت زندگی میکنم، القاب بدی که در مقابل قوم شریف هزاره استفاده میشه اون در کدام زبان جور شده؟ یک دفعه فکر کنین. ما تر اوسه پورې په پښتو ژبه کې نه د هزاره ورور ته سپکاوی او توهین کړی او نه زه داسې یو خاص لقب لرم چې زه د هزاره ورور قوم ته استفاده کړم. خو تاسو یې په خپله ژبه کې دو ته وایي. شما در زبان خود بر هم قوم هزاره که در افغانستان زندگی میکنه پشتون خود طالب شد ما را بکشین از این سرزمین. همراه همین مردم شریف هزاره شما چی مشکل داره؟ بسیار 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 میبخشین. القاب رکیک مثل مشخوری چیزها، مشخور در کدام زبان است؟ در زبان پشتو هست. ببینین ما نه متعصب بودیم نه متعصب هستیم و نه متعصب میشویم، چون ما بر این باور داریم که در این سرزمین که همه ما زندگی میکنیم برادر هستیم. و شما هستین مرا طالب میگین، او را یک چیز میگین، دیگه قوم دیگه چیز میگین. یعنی چی میخواین در اون مؤخر از ریزلت تاسو چی غواړئ ثابت کړئ؟ چې موږ سره مو جنجال راسي، لروبر هستئ، پښتون هستئ، افغان هستئ، موږ تاسو نه غواړو. لکه ته دا جغرافیه د تا د پلار په قواله موږ درته پرېښې وه. ګورئ پر دې جغرافیې باندې موږ افغانانو قربانۍ ورکړي دي، موږ پرې خپلې وینې تویې کړي دي، موږ دلته سرښندنې لرو، موږ دلته په دې جغرافیې باندې مشران تیر سوي دي. نړۍ مو د افغانستان په نامه باندې پیژني. او دا مې در سره دا د تاسو ته زما دغه ځینې چیلنج دی چې په کومه ورځ د غوښته د افغانستان نوم بدل کړي. په پیل کې به د افغانستان په 40 میلیونه ولس نه تېرېږي، ته به په 100 میلیونه افغانانو باندې تېرېږي، بیا به دا نوم ته بدلی. ته به 100 میلیونه اول په بر وطن کې پښتانه وژنې، بیا به ورپسې په هزاره وژنې، بیا به ورپسې از ازبک وژنې، بیا به عماق او پشهي وژنې، بیا د هغه نه وروسته به ته د کوز وطن پښتانه ټول وژنې، بیا به د دغې سیمې او د دغې جغرافیې نوم ته ورته خراسان ږدي، بیا چې د شی زړه غوښته کېږده. ګورئ بابولالې مه وایي دا ولس نور زیاتي پرېږدي چې ژوند وکړي. دا اوس په افغانستان کې طالب پر موږ باندې په اوږو سپور دی، مکتب یې رابند کړی، پوهنتون یې رابند کړی، زندګي رانه اخیستې. تاسو دلته ناست یې خراسان غواړم. دا خراسان تا په 300 کاله کې ولې نه غوښته؟ د احمدشاه بابا نه رانیولی تر دې نن ورځې پورې تاسو کې یو داسې هوښیار نه و، یو داسې اتل او زدني نه و چې تاسو دغه د افغانستان د نوم د بدلولو سوچ کړی وی. که درته وایم چې دا ټول تاریخ دی بیا د بې غیرتیو ډک ده، خو بیا به وایي چې موږ ته ولې پیغور راکوئ. ورسه خو ټول تاریخ وګوره، د احمدشاه بابا نه رانیولی تر دې ننه پورې د دغه جغرافیې نوم افغانستان دی. تاسو کې یو داسې زدنی وتل نو چې دغه نوم بدل کی. کومه ورځ اوخه یو جنگ په ټول کتاب در همه تاریخ افغانستان یک سفر برام نشان بتین که اونجا به خاطر نام افغانستان شما بخیستین جنگ کردین و یک 200 نفر کشتین. شما چرا غیرت نداشتین در اون زمان در اون وقت؟ خب کلش قصه است. او زمان هم قصه میکردین، حال هم قصه میکنین. در سوشال میدیا دیگه هیچ چیز نمیکنین، مردم هم میگیرین کنفیوز میکنین. کت مردم پشتون کتر هزاره پرتین، هزاره کت تاجیک پرتین، دیگه چیز کار دارین. خراسان میخوام. خراسان چی؟ بس که امان رو یو خبره زه درته وکم، لکه څنګه چې د خپل بیک ګراوند کې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بند کړی دا، ما د پاره دا مطرح نه دی چې ته په کوم قام پورې تړلی او په کومه ژبه غږېږي. ما ته مطرح دا ده چې د یو چتر لاندې موږ ټول سره راټول سو، هغه همدغه درې رنګه بیرغ ده، همدغه د افغان نوم ده، د دغه سره به ټول مختلفو قومونه راټولیږو. ما د پاره مطرح دا نه ده چې په لیډ کې په رهبري کې څوک ده. خدای دې وکړي زما د پاره رمضان بشر دوست مخکې سي، زما د پاره د یو پښتون په صفت رمضان بشر دوست په 100 پښتنو زه نه ورکوم، په 100 بې غیرتو پښتنو باندې زه رمضان بشر دوست نه ورکوم. هغه دومره په وطن باندې مین سړی ده،
او کته ما دلته متعصبین راوړي دلته ما ته وروره ګوله د خراسان وختون کې راولې دو کې بیا موږ نه یو بیا خپل کار کوي مننه دقیقا سلامت بسه تشکر سهر سعادت مهربانی از شما میشنم سلام به همه هموطنان و من تسلیت میگم سهر جان ببخشین دوستا همینجا چقدر وطندارای کسی حرف من همی بود همی است کسی که همی سه رنگ پرچم قبول دارین افغانستان قبول دارین افغانیت قبول دارین هر قوم هر دین و هر مذهب باشین ما بیادر عسکریتان هستیم در خدمتتان بودیم در خدمتتان هستیم دیگه کسایی که مچم مزارستانی و تزیخا و خراسانی و ماقستانی و مچم گوجرستانی و فلان فلان هستین از ما نیستین فرق شما و فرق طالب هیچ بین ما دیگه نداره یعنی می گپی اسیب زواگم گفتین من در موضوع داشت کلگی دوستای گپا گفتم سهر جان مهربانی بفرمایید تشکر اما تسلیت میگم شهادت هموطنای عزیز ما را یک تعدادی هستن که واقعا وطن فروش در این چند سال میبینیم که به هر قوم ما شادی میکنن برای بند افغانستان موشکای ایران میخواین منافع کلا برای منافع بیگانگان گلو پاره میکنن چه از پاکستان چه از ایرانش در 100 سال اخیر اگر شما حکومت هایی که در افغانستان آمده شما ببینید که زمانی اون حکومت ها سرنگون شدن که پشتون ها در کنار همو حتی آقای کلکانی بودن زمانی که پشتون ها از کنار کلکانی رفتن میبینید که از پاهاش آویزان شد یعنی بدون پشتون هیچ حکومتی حتی همین طالبان هم نمیتونه بره به خاطر همین 3 سالی که در مدیا میبینی فحاشی به قوم پشتون میشه خیلی از مردمانی که حتی جمهوریتی بودن دموکراسی خواه بودن مجبور شدن به خاطر توهینای این ملت این مردمان تجزیه خواه تجزیه طلب بیاین در مستقیم یا غیر مستقیم از طالبان حمایت کنن و این روند حق خواهی یا عدالت خواهی را در جامعه افغانستان در مدیا افغانستان کم کرده یک خانم ایشان یک توهینی کرد به زبان پشتون ببینید دوستان من نمیخوام بحث زبانی کنم اما زبان پشتو زبانی است که حدود 100 میلیون انسان به او تکلم میکنن یک زبان است و زبان دری که امروز اینا به خاطر منافع ایران او را خیلی کلان جلوه میده هیچ بحث علمی نداره زبان علمی نیست یک زبان شعر است زبان دربار بوده در گذشته و خود همین پادشاهان پشتو من جمله آقای احمد شاه ابدالی زبان را گسترش داد وگرنه ما الان ازبکی گپ میزنیم همه ما و این زبان سیاسی ملت پشتون است هیچ مربوط به کسی نیست نداره اگر 300 سال همین حاکمان پشتون میخواستن میتونستن همین زبان از بین ببرن زبان خودشان مسلط کنن اما نکردن چون پشتون ها مردمانی نبودن به این فکر باشه که تمام انسان های یک رنگ یک شکل یک زبان بسازن اما ما یک عده مردم در همین 20 سال اخیر دیدیم که اینا حتی هزاره های اهل سنت هم تاجیک کردن ازبک هم تاجیک کردن سادات هم تاجیک کردن این واقعیت هست اینو نمیتونی انکار کنید خب به خاطرگان ما را ادبای شعری شاعرای ما را دانشمندان ما را ایرانیا به نام خود زده و چون که ما نتونیم حق خواهی کنیم عدالت خواهی کنیم و بگوییم که شما چرا این کار کردی تمام ارزش های معنوی افغانستان را دزدی کردید آمدن یک شعار به نام خراسان دادن و یک منطقه خودشان هم به نام خراسان ماندن که هر وقت ما ادعا کردیم بیایم بگوین که بله شما جزئی از این خراسان بودید که فی الحال ولایتی در ایران است به خاطر اینکه ما رو جزء خود بدان در حالی که ایران همیشه جزء تاریخ ما بوده حتی همین زبانی رو که امروز اینا ادعا دارن به نام فارسی در اصلش دری بوده وطندارای گرامی تشکر که حرفای من شنیدید سلامت باشین سهر خانم تشکر زنده باشین اسیب خان سویل لري په پیل کې خو د میرمن سهر نه یو نړۍ مننه په واقعیت کې د تاسو پښتون باندې بالای خودت میبالم و زمونږ د دغسې افغانانو سره باید ناسته ولاړه اوسي چې ملي فکر ولري د دې وطن دپاره فکر ولري دغه کم خلکې چې متعصبه دي تعصبي ذهنیت لري له دو سره زمونږ ناسته ولاړه د دې ولس په زیان دی ولس امروز در پکتیکا و در کندهار و در کنر مردم نشستن بالای اولادونمو غم گریه دارن که پیشرویشان اولادهایشان شهید افتیده ما آمدیم اینجا بحث خراسان گرفتیم خراسان اون طرف خراسان این طرف اصلا یک چیزی که جایی نمیگیره چرا بالاش بحث شوه یک جهان سپاس بالایتان میبالیم خانم سهر یک جهان سپاس تشکر دوستا تشکر از کلگی ما پیشتر جنجال ما
سرامی خستن که کسانی هستین از آدرس احمد مسعود صحبت میکنین و از آدرس قوم محترم تاجیک میاین به خاطر شهادت شدن مردمی که در ولایت پکتیکا و در سمت مشرقی در اینجا با عملات پاکستان شدن. شما میاین میگن خوب شد زنده باد زنده باد، میگن خودتان با این گپتان همه تان زیر سوال میبرین. ما پیشتر بسیار دوستانه با زبان خوبی گفتم همیشه. حالا ما شخصا خودم پیشتر همین حرف گفتم، هر افغانی باید دیگه په خوب به درستی درک بکنن. طالب هم یعنی پرچم سه رنگ قبول ندارن، خراسانیا و تجزیه طلبان قبول ندارن. مفکوره طالب و مفکوره از اینا بدتر و بدتر هست، یعنی بهتر نیستن. بنابراین مردم افغانستان، ملت افغانستان یک بارم که شده در تاریخ از جناب اسیب زواک، یک جوان قهرمان تحصیل کرده، روشن فکر، مرد بزرگ، کل ما و شما دور است تعصب، دور از تمام چیز، قاطعیت باید با قدرت حمایت بکنیم، پشتیبانی بکنیم که انشالله الرحمن در این نتیجه مجازی ما و شما، جنگ روانی ما و شما به نتیجه بیفتن، به نتیجه برسه. امروز خودتان میبینین کسی میان دیگه ای بحثا را جدی نمیگیرن، ولی در حقیقت جدی باید بگیرن. افغانیت قبول هزار رقم توهین میشن. مان عزیز صدای ما دارین؟ بله ببینید دوستای عزیز، من بالای این موضوع من یک دو روز پیش صحبت داشتم. میخوام به زبان دری هم این موضوع را براتون تشریح بکنم و براتون بگویم. ببینید یکی خوب که ذهنیتی که در سوشال میدیا، در کل که نمی سوشال میدیا ما افغانا وجود داریم، یک ذهنیت جور شده بود 1.5 سال پیش که همه پشتو زبان طالب شدن. ببینین با کدام منطق همین صحبت میشد؟ میفهمید دلیلش چی بود؟ امان عزیز خودت شاهد این صحنه بودین که در سوشال میدیا 5 نفر می آمدن و به قام پشتو زبان توهین میکردن که قام انتحاری و قام این و قامیان. خودت من خوب به حیث یک پشتون من که میبینم من این خصلت ها را ندارم. من اصلا طرفدار انتحار نیستم. من بالای درس خواندن، بالای تمدن انسانی من باور دارم. من چرا طرفداری از این یک مردم بکنم؟ حالا چرا بسیاری از پشتونا در این سوشال میدیا به این فکر شدن که ما طرفداری از طالب بکنیم؟ میفهمی چرا؟ 5 نفر در سوشال میدیا می آمدن قوم مرا توهین میکردن به خاطر از اینکه اونها طالب توهین بکنن. توهین خود در کل حتی دشمنم باید توهین نشه. اگر میخوای نقد بکنی هر چیزی که میگی باید طالب بگو، اما تو که وقتی که همه چیز پشتون میگی، من خود دیگه طبیعی است که با فطرت انسانی مرا اجازه میده که من بخیزم من طرفدار طالب شوم، که چون دیگه تو قوم مرا توهین میکنی. من دیگه کسی را ندارم که من نزدیک استاد شوم. تو مرا خودت میگیری و این پروژه طالب سازی والله و بالله یک برنامه بودن که اینها در سوشال میدیا داشتن. دقیقاً ولی پر سوشال میدیا باندې یو ډیر ښه په یو طرح باندې راغلی ول چې وروره ګوله دلته زه راپاڅېږم د هغه خبره کوم، پښتنو ته به توهین کو او چې کله پښتون ته توهین وکي نو دوی به طبیعي خبره ده طالب نه به دفاع کوي، ځکه متقي پښتون دی، ملا محمد حسن اخوند پښتون دی او نور نو دوی به ورو ټول په همدغه ترتیب باندې چې کېږي د طالبانو دفاع به کوي او دوی به موږ په ټوله نړۍ کې دا ثابت کړو چې د دوی ډیموکرات، د دوی خارج میشت دی، د دوی په داخل کې دا ټول طالبان دي. خو زه د هغې ورځې نه را په دې خوا امان ورور د دې قصې شاهد دی چې ما هره ورځ لایوونه په دغه خاطر نیول چې زه پرې نږدم چې سبا ته دلته ناست مشال ځان نه طالب درته جوړ کړي، دغلته ناست حاجي سیلاب درته ځان طالب جوړ کړي، یا درته کوم بل پښتون را پاسېږي ځان درته طالب جوړ کړي، ځکه ته ټول پښتون ته توهین کوي او پښتون ته مجبوره کوي چې ته طالب سره ودرېږي. ما د دغې کیسې مخه ونیوله. په همدې خاطر باندې زه تاسو ته وایم هیله مې له تاسو نه دا دی چې قانونو مه ټارګټ کوئ. او زه خپل هم دلته خپلو پښتنو ته وایم، له تاسو نه مې هیله دا ده چې د 5 لنډغرو دپاره، د 5 خراسانیانو دپاره تاسو د تاجکو شریف قوم ته توهین مه کوئ. د تاجکو په شریف قوم کې 99 سلنه روغ خلک دي، افغانان دي، پر دې وطن باندې مین دي، پر دغه جغرافیه کې دوی وینې تویې کړلې. دغلته امان هزاري ورور سره تاسو پوښتنه ځینې وکړئ چې تاسو سره په قطاعاتو کې د منګه تاجک ورونه ول او که نه ول، پښتون و، تاجک و، ازبک و، ټولې خپلې وینې تویې کړلې. خو په دا ډول مه کوئ.
چې تاسو خدای نه خسر 15 لنډغرو د پاره تاسو ټول قام ته توهین وکي. دا خو د منګو د دې پر ځای چې په ګټه باندې تمام سي منګه د قومونو ترمنځ نفاق تلاره برابرو او ټول بسره جلا کیږو. د حل لار نه ده. پر دې جغرافیه باندې در این جغرافیا نه تنها تاجیک میتونه حکومت بکنه، نه پشتون میتونه، نه هزاره، نه اماق، همه ما یک جا میتونیم به یک نتیجه برسیم بدون